السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا د مازدیګر او د ماپښین د لمانځه مخکې نفل کوو، نیت یې راوښیه او دغسې بعضې نفلونه کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ثواب وربخښو او ټول امت خلفای راشدینو ته، څلور یارانو ته نو وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته یې عمر وبخښو او ترکه راوښیه. محترمه په نفلو کې نیت دغه دی، بس صرف دا ووایه چې نیت کوم د زړه له اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته نفل یا 2 رکعته نفل، بس دغه د زړه اراده بس نیت سو چې ته پر دا لمانځه باندې درېږې، نو که په خوله ورسره ووایي چې ښه خوند کوي، ښه کار دی، مستحب کار دی چې نیت کوم د زړه له اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته نفل، خاص خدای تعالی را مخ مې کوي په لور د بیت الله شریفې الله اکبر، یا په متابعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله اکبر. ثواب د هر عبادت، که لمونځ وي، که روژه وي، که نفلي عبادت وي، که فرضي عبادت وي، و ټولو مؤمنانو ته ثواب وربخښه. ځکه دا بیانونه مو درته کړي دي، که ثواب سړی و ټولو مؤمنانو ته ور وبخښي، د ټولو مؤمنانو پر اندازه به الله ستا په عملنامه کې نیکۍ در واچي. د آدم علیه السلام مبارک رانیولې بیا تر قیامته پورې څونه مؤمنان راځي، د دې ټولو انسانانو په حساب باندې به ستا په عملنامه کې نیکۍ اضافه سي. نو هغه چې څونه ته په نیت کې اخلاص پیدا کوي او د الله جل جلاله بندګانو مؤمنانو ته ثواب وربخښي، الله در سره راضي کېږي. نو بس داسې دعا کوه چې خدای د دې ثواب ورحته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او د ټولو صحابه کرامو او د ټولو بیبیګانو او د ټولو امت مسلمه او اورحانو ته ور ورسوي، استادانو ته. نو موږ خو دې استاد یو، په استادانو کې مو اصابه الله دې جنت فردوس نصیب کړه. موسوعة الفقهیه صفحه سلمه جلد نمبر 42. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.